دا هغه سرسبزه ساحه ده چیرې چې په هلمند ولایت کې اکثره جنګونه کیږي. دا د سهار 5 بالا 8 بجې دي. موږ تر اوسه 3 واره په کمین کې ختلی یو. دا به یې 4م ځل سي. راځئ چې تر مرګه وجنګېږو. لا زړه ورسو لکه څنګه چې تاسو غږ اورئ دوی زموږ خواته را روان دي. دا چې جګړه لا سختېږي نو ټوس کارس له خپلو ماسټیف ټانګونو سره راغوښتل سوي دي څو د اضافي جګړې مخه ونیسي. د ټوس کارس د ډلې نفرو د طالبانو ځای په نښه کړی دی. هغوی سمدستي د خپلو جاولین توغندیو سره د دشمن هدف په نښه کړی. دا باید پر هدف باندې وموښلي ځکه موږ د دوی او طالبانو ترمنځ یو. دا موږ ډېر خواشینی کوي خو زه خاندم. زه تاسو ته ډاډ درکوم چې دا یوازې د عصبي شکنجې له امله دی. دا یو سیده واری دی مګر د مختلفو پوستو څخه فقط یو دانه ولي او دشمن جنگ ته ادامه ورکړه. هلیکوپټر ته زموږ د سیمې د ساتلو دنده ورسپارل سوې. د 10 فیشنګ وسلې او د هیل فایر توغندۍ د طالبانو برید ودروي. د طالبانو د مخابرې د خبرو له مخې هغوی خپلو ملګرو ته وایي وسلې مو پټې کړي تر څو الوتکه ولاړه سي. دوی د دې وضعیت سره مقابله نشي کولی. طالبان ښه پوهیږي چې هلیکوپټر د تیلو د ذخیرې په خاطر د څومره وخت لپاره زموږ سره پاتېدای سي. چې څنګه دا ولاړه سي دوی به خپل برید بیا پیل کړي. موږ یو نږدې کور پیدا کوو چې سره راټول سو او یو څه اوبه وڅښو. د سوځونکې ګرمۍ درجه 40 ته رسېدلې ده خو سایې ته رسېدل یو ډول راحت دی. د ګرمۍ د ستړیا له ویرې دواړو اړخونو کې یو غیر رسمي ورباند کېږي چې د ورځې په تودو ساعتونو کې جګړه ونه کړي. په یوازې 2 ساعته وروسته د یوې لنډې ملاحظې وروسته داسې معلومیږي چې طالبانو د اوربند تړون مات کړی او د برید لپاره تیاری نیسي. کامه کولای شي د طالبانو په اړه چې څه ولیدل راته ووایې؟ هو د سختۍ سره مخ دي. دلته کمپنۍ د طالبانو د مخابرې خبرې اورېدلې دي. موږ د مخابرې له لارې خبر سو چې تر تمې ډېر دشمنان مو راجلب کړي دي. په حقیقت کې هغوی موږ پر شاوخوا 180 درجې محاصره کړي یو. هغوی یو ځانګړي طالب قومندان هم رالېږلی دی چې زموږ پر ضد جګړه تنظیموي. نو کله چې موږ دا د مخابرې له لارې واورېده چې هغوی دومره ډېر دي دلته ټول لوړپوړي کسان اندېښمن سول. په هغه شیبه کې داسې احساسېدله لکه دا مو چې د ژوند پای وي. چارلی یو دوی زموږ پر پیکا باس کوي که چیرې دوی موږ ویني نو قیامت به راباندې جوړ کړي. جګړن نیک کولډر زړه نازړه دی چې څه وکړي. کور د 3 خواو څخه تر خطر لاندې دی. خو دا یقین هم نشته چې طالبان د جنوب لخوا کمین نه نیولي. د مساکله د ولسوالۍ کمپ 4 کیلومتره لرې دی او د هوایي پوښښ پرته څومره چې موږ انتظار کوو هغومره د سقوط چانس ډیریږي. صفر الفا د طالبانو د مخابرې د خبرو په خاطر پلان بدل شوی دی. موږ خپل کمپنۍ باید جنوبي طرف ته انتقال کړو. حرکت په داسې ډول وي اول به 03 ورپسې 02 او بیا 01. موږ باید د دې ځای ژر ووځو او مخ ته ولاړ شو. نیک فیصله کوي چې د جنوب خواته سرسبز ساحې ته ولاړ شو چې د جوارو څخه د سرپناه کار واخلو. د
تر 15 دقیقې تشویش وروسته د مخابرې څپې له خبرو ډکې شوې. طالبان پوهیږي چې موږ د دوی له جال څخه خلاص سوي یو. موږ د دوی سره چم وکړي. دا ځکه داسې حال سو چې پرون ماپښین موږ د طالبانو په یوه لوی کمین کې وختو. موږ ځان ترې راوایست. هغوی په قهر سول. نو یې خپلو کسانو ته وویل چې هر څوک چې ویني بس ولی یې. زه د ډلټا کمپنۍ د 5مې ډلګۍ سره د سرسبز ساحې په زړه کې یم چیرې چې دوی د طالبانو سره جګړه کوي. 6 بجو ته 1 پاو پاتې. موږ تقریبا 1 ساعت یا 45 دقیقې راهیسې روان یو. زه لا اوس هم بدخوابه یم او له ستړیا لړزېږم. 3 ورځې کېږي چې دوامداره جګړه روانه ده. نو نسمیله مو د دښمن له خاورې پر کږو وږو لارو له خطرونو ډک مزل کړی. خو اوس فضا بدله سوې ده. موږ ملکیان خلک وینو او تر ټولو ضروري هغه کوچنیان دي چې دا فقط یوه معنا لري. طالبان خو دې ولیدلي نه پرې علاقه کې منطقه چې تاسو را تېر سوی بیا نه دي راغلي مخکې چې تاسو نه واسه راغلي دلې ته وه. هغې ته وایي ضرورت نشته. ډېره مننه. افغانستان ته په حقیقت کې داسې کسانو ته اړتیا ده چې موږ ته معلومات راکړي. او که تاسو نه یاست نو دوی راشي طالبان راشي دلته. طالبان چې راشي نو باره موږ خطره د بمبارد را سره خطره دوی سره ده. کوم مشکل کې کنه سره نو ډېر په خطره کې کم وخت شته چې موږ ته راورسېږي موږ د خطرې څخه ووځو. دا چې د طالبانو څرک نه لیدل کېږي فیصله وشوه چې موږ بیرته د مساقله اډې ته ولاړ سو. تودوخه 40 درجې ته پورته کېږي. زموږ په شا بستې تر 90 فونډه درنې دي. د تودوخې ستونزه بیا بل دښمن دی چې باید مقابله ورسره وکړو. ورته وګوره ته چې وا لمبېږو دا فقط د باندې دا حال دی. دا څه رقم ګرمي ده؟ هو ډېره سخته. زه نه پوهېږم چې دا ملکي سړي موږ ته څه وایي مګر زه فکر کوم چې شاید د هغه وایي چې تاسې ولې د باندې راوتلي یاست ولې داسې ګرمي ده. زه یې باید ورسره ومنم. دې 7 ساعته ونیول چې بیرته خپل ځای ته راغلو او موږ یې ګرده د پښو واچولو. د خوشحالي خبره ده چې بیرته خپل ځای ته راغلو. د هلکانو مورال تر پایه حیرانونکی و او د هغوی مسلکیتوب بېساري و. که ستړي وي که نه وي پوځیان باید اول خپلې وسلې پاکې کړي ځکه اډه 24 ساعته د برید په خطر کې ده. د 4 ورځو راهیسې موږ د پوځ د سړو خړو بغیر هیڅ شی نه دي خوړلي. خوشحاله یو چې تهمخانه خلاصه ده او موږ ته یې غوښې راکړې. معلومه خبره ده چې دا خورو نو باید ټول انتظار ورته وکړو. خوند درکوي. Can we go again, please? بل وار یې هم کړو بل کال دا وخت. د عملیاتو وروسته دلتا کمپنۍ ته یو لنډ استراحت ورکول سو. کله چې دوی په اډه کښې استراحت کوي نو هلته د اغزن تار څخه هغې خواته مساقله ښار په خپل ورځني کاروبار اخته دی. 8 میاشتې مخکې ښار د طالبانو په لاس کې و. نن سبا دلته د ولس او سرتیرو ترمنځ یو قسم ارامي ده خو لا هم پوره باور نسته.
موږ اوس ټول هغه شیان وینځو چې په تیرو عملیاتو کې خیرن سوي دي. د اوبو رنګ ته وګورئ، دا یې لا دوهم لاس دی. هی کشکې یو د کالو ماشین وای. عملیات بریالي وارزول سول. دلته کمپنۍ کوم تلفات نه درلودل او 2 دښمنان په یقیني ډول وژل سوي دي. همیشه د هر عملیات وروسته یوه غونډه وي. هدف سوو کسانو جګړه وکړه، 2 نفره یې ووژل سوه، یو یې ټپي سو، 3 کلاشینکوفونه او مخابره هم پیدا کړه. The hope is that we've killed some sort of commander, probably low-level commander. او په هر صورت د نیک لپاره دا یوه بریا وه. دا لومړی ځل دی چې موږ د مخه د دې چې دوی پر موږ وار وکړي، موږ پر وکړ. او د هلوکانو لپاره چې د طالبانو د 2 جسدونو سره مخ سي یو ښه خبره ده چې دوی ته دا ښیي چې پر دښمن اغیز لري او دوی بیرته دې ته آماده کیږي چې طالبان نور وارونه وکړي، چې دا یو ښه خبره ده. ما د هلکانو سره د خبرو کولو موقع پیدا کړه. زه غواړم پوه سم چې دوی د یو چا د ژوند په اخیستلو سره څه احساس کوي. ښه احساس نه کوم، خو بالاخره یوازې موږ 3 ورپاتې وو. زه، ویل او موشن. لومړی دوی ډزې راباندې وکړې، د راکټ وار یې راباندې وکړ. موږ سخت وډار شو. نو دغه ستاسو کار دی؟ هو، زما وظیفه خو ده. زه په دې کمپنۍ کې تر ټولو کشر یم، خو ما داسې څه کړي چې دا نورو کسانو به په ژوند نه وي کړي. خو بدبختانه یوازې زه په داسې حالاتو کې راګیر شوم. ته 13 کلن یې، د یو چا د وژلو مسؤلیت څنګه اخلې؟ زه هیڅ په ځان نه پوهېدم. د خپل ځان له ډاره مې ډزې پرې وکړې. یوازې زه په ډېر بد حالت کې وم. که زما پر ځای دا نور هلکان وای، هم یې همداسې کول. دا یو عادي خبره ده. د دوی سره یو بل راکټ هم و. په کم کې د آرامې فضا په خاطر دا اسانه ده چې هېره کړو چې دا ځوانان دلته د وژلو او هر ورځ د خپل ژوند په خطر کې اچولو لپاره روزل کیږي. د لرې پاتې کېدو یو له څو مهمو ځانګړتیاوو څخه له کوره د پیغام ترلاسه کول دي. په هر صورت پیغام اولویت نه دی، خو کله چې راورسېږي هر وخت سره پر حملې. هر یو غواړي ژر یې ترلاسه کړي. په دې کې سیاست دی. موږ سیاست سره کوو او بیا یې خورو. په دې بوتل کې مربا ده، د دې سره به ماښام ګورو. واه، دې هلکان ته خو ډېر ښه شیان رالېږلي دي. هلکان ډېر خوشحاله وي، ښه یې ساعت تېر وي. ما ته یې نه دي رالېږلي، ډېر مې ځوروي. د غاښو کریم دی. It's good for the boys morale, mate. Keeps them fucking happy. I never get any. زما پکښې یوازې 2 کارټنه میده سوي بسکوټ دي. Apart from 2 boxes of broken biscuits. دا د کومندان مات او میده د بسکوټ کارتنان دي. دوی په دې هم خوشحاله دي. دا عجبه نه ده، دا مات بسکوټ یې ورته رالېږلي دي. ډېر خوند به وکړي. A box of broken biscuits, rather bizarrely. I'll surely enjoy them. دا مې ښځې رالېږلی. دا زما د پلار سره زما زوی دی. موږ باغې وش ته تللي وو. هلته مو ډېر ساعت تېر شو. شاید دا اوس هم هلته ځي. خدای مو دې مرسته وکړي. انسان ډیر حیرانونکی مخلوق دی. دوی د چاپیریال سره ډیر ژر عادت کیږي. دلته سرتیرو ډیر ښه ځانونه عیار کړي دي او حتی ما او زما د کمرې ډلې هم دلته نوې فضا ته ځانونه برابر کړي دي. او دا عجیبه ده چې کوچني شیان څنګه د خوښۍ سبب کیږي. دلته ځینو مهربانه ښځو د کورونو څخه د هیواد د مینې د تازه کولو لپاره تحفې رالیږلي دي چې پکښې لیکونه، بسکوټونه او نور شیان دي چې د خوشحالۍ سبب کیږي. ما ته هم یو کوفرایي بسکوټ پکښې راورسېدی. باید ووایم چې دا زما پر مخ یو خندا راوسته. ښه نو Okay, I'll speak to you soon. Thanks.
نن دلتا کمپنۍ ته د نورو عملیاتو امر کیږي، خو دلته یوه ستونزه ده. څنګه یاست؟ اوس خو تقریبا هر یو په ناسناستې پاګرځي اخته دي، نه یوازې زموږ کمپنۍ بلکې د ماسټر کمپنۍ هم دا حال دی. ویل کېږي چې دا یو ساري مرض دی، په همدې خاطر موږ د ځنډ سره مخ یو او عملیات وځنډېدل. ستاسو د مشر په وینا څو کسان به اوس مریضان وي؟ ډېر خوند به وکړي. دوه خو چې نور نه وي مریضان شوي. د لوړ رتبه کسانو څخه څو کسان مریضان دي؟ زه وایم چې سام میجر ایله اوس د دوهم کال محصل دی او مشرتوب هم ورته غاړه دی. زما مسلکي ژوند او وظیفه نور پای ته رسېدلې ده. زه اوس نور آزاد ژوند کوم، پر تا هم ژوند تېرېږي. وبه ګورو چې ته لا څه کوې. روغتیایي کارکوونکي په وایرس اخته سوي نفر کرنتین کوي تر څو د وایرس د خپرېدو مخه ونیول سي. شنو دغه د دوی خیمه ده، مګر دا د هغه څخه جلا نه دی. هو دا د جلاوالي او خیمو دپاره ساحه ده. دلته مریضان تر ناسناستې او خواګرځۍ وروسته ګورم. ما خپل هغه اصلي ځای نه دی لیدلی، په هغه ځای کې دي، په هغه کونج کې دوی پراته وي تر څو مرض یې خپور نسي. هغه څوک چې هلته ورځي او د هغه امکاناتو څخه کار اخلي نو دا مرض خپروي او ځان هم د دې مرض په خطر کې اچوي. کوم خلکو ته چې په وبا کې پیښیږي همداسې ده، دوی جلا کوه او لرې کوي. په دې سره هغه جوړو کسانو ته فرصت برابریږي چې مریضان نسي. یو څه چې ما په دې کم کې ولیدل هغه دا دی چې د هلکان ډېر ډنګر سوي دي که نه؟ هو ډېر وچ دي. هو ډېری تر خطرناکې اندازې ډنګر سوي. ما خپله چې راغلی یم درېیمه برخه وزن بایللی. همداسې دا نور هلکان. دا خو هم تر خیمو ښه نه دي. که د یو څخه تر 10 نمرې ورکړو نو 9 ته رسېږي. 9 هو چندان شی نه دی. سلام، څنګه یې اشنا؟ لا برابر نه یم. هو ته ښه نه معلومېږې. هو برابر نه یم، تبه مې ده، یخ مې کېږي، خو په یو څو ورځې کې به بېرته راوګرځم. روغتیایي ډله په سمه توګه کار کوي کله چې داسې بد خبرونه واوري. فشار یې کښته دی. وایي به یې سعودي باندې کېږدي چې هلته بیا موږ لاسرسی ورته کولی شو. ډاکټر کوپر ته ویل سوي چې ځینې ځایي وګړي په ډزو کې ټپیان سوي او د مرستې غوښتنه کوي. شاوخوا په 2 میله ساحه کې دا یوازینی ځای دی چې دلته دوی بیړنۍ مرسته ترلاسه کولی شي. شپږو ټپیان ته همدا اوس ویل سوي دي چې د موقتي روغتیایي اډې یا پاب مخ ته ځانونه راورسوي. دا هغه معلومات دي چې موږ ته تر اوسه را رسېدلي دي. وګورو چې اوس څه کولی شو. اوس اول دا ګورو چې دوی ته څه رسېدلي دي. نن کېدای شي ورځ څه پیچلې وي. دا راکټ دی. نادره ده دوی به د ولسوالۍ پر مرکز باندې برید وکړي چیرې چې اوس موږ قرار لرو، او دا دی 10:30 بجې دي چې پر موږ یو راکټ راوتوغول سو. دا RPG راکټ نه و، په حقیقت کې دا د چین یا د روسیې جوړ راکټ و. شکر دی راکټ خپل هدف خطا کړ او په دره کې ومړ. دا ښه وسول ځکه چې طبي کارکوونکي لا د هغه 6 نفرو په درملنه بوخت وو کوم چې په ډزو کې ژوبل سوي دي او بیړنۍ مرستې ته اړتیا لري. ډېر ماشومان راغلي دي. یو مشر سړی دی چې کولمې یې د باندې راوتلي دي. کولمې یې پر نس ورته پرتې دي. Right, guys, this guy's going straight into the RAP to T1. Yeah, right, okay. Yeah, he's got a small penetration route to the left, upper thigh. Yeah. Eman head first. Fragmentation. Right to the lower right arm. د 4 یا 5 کالو به یې په څټ کې پرزه لګېدلې ده. ډاکټران کوشش کوي چې ورڅخه راویې باسي. دا په ډېر شدید درد کې ده. صحیح دی، موږ پوهېږو چې دوی ښځې دي، خو چې ژر کومک ورسره وکړو موږ باید د دوی کالي ورڅېرې کړو. کلونه موږ نه پوهېږو چې څه پسې وي. دا ښځې سختې زخمي سوي دي، مګر کله چې ډاکټران کار کوي د دوی د مذهب په خاطر دوی پرده اچوي چې څوک یې ونه ویني. د یو غربي په توګه د دوی په مذهب زما دپاره پوهېدل ډېره سخته وه. That I was, to understand the importance of that. I'll come down. Right, guys, listen in. Right, you two are dealing with this capital for me. Roger, sir.
Tim and Annie dealing with this casualty, okay? څه موده مخکې هر یو د نس ناستې په اړه اندېښمن و خو سمدستي دا کیسه سوه. Reality of war's here. Oh, yeah, I'm just going to chest you, is that right? دلته هم دا دي زخمیان پراته دي. ځوان نجلۍ ده د 7 یا 8 کالو ببې د دې په پښو کې پرزې لګېدلې دي او یوه ټوټه یې د راسته لاس په طرف کې لاندې په نس کې لګېدلې ده. وینه یې نس ته دننه وربهیږي. دوی کوشش کوي چې وینه ورڅخه راوباسي. کوچنی ماشومه هم په پرزه باندې زخمی شوې ده او په سخت حالت کې ده. دا ډیره مهمه ده چې ټپیان آرام وساتل سي څو هغوی د کمباستین روغتون ته انتقال سي چیرې چې غوره طبي اسانتیاوې موجودې دي. تا ته ډیری ټپیان دلته راوړل سوي دي. یو څه توضیحات راکولی سي؟ سخت ټپي هغه مشر سړی دی هغه په نس کې چې لګېدلی دی؟ یا سخت ټپي یو کوچني 6 کلنه نجلۍ ده. دا په سینه کې یو شدید زخم لري. د دې لپاره چې دې ته ساه اخیستل اسانه سي موږ باید سینې ته پایپ واچو او باید چې د دې پر سینه فشار رانیسي. که چیرې څوک د باندې کومه هوا وي هغه سږي کې کاږي نو سږي نسي سره خلاصېدی. په داسې حالاتو کې د مریض ساه بندېږي؟ هو په اصل کې چې موږ څه وکړو هغه ځای کې مو یو ستن ورکړ چې هوا د سږو څخه د باندې راوځي او سږي بیا وپړسېږي. له کومه وخته چې زه دلته یم یو شی ما زده کړ چې د ماشومانو سره کېږي هغه دا دی چې دوی ډېر وځنډوي اخر هغه مړ سي. ډېر ژر مړ کېږي. کله چې تاسو دا ماشومان وګورئ زړه به مو خوښ سي. دا واقعه زړه بوږنونکې ده. دا به تاسې ته وښیي چې په اوس وخت کې وسلې خلکو ته څومره زیان رسولی سي. پر صورت باید ووایم چې خلک دلته پوهیږي چې ډاکټرانو او ټولو کارکوونکو یې څنګه مرسته کړې ده. دوی یو عالي دنده ترسره کړه. د طب د بیړني غبرګون ټیم چې مخفف یې MERT دی د ټپیانو د راټولولو لپاره راځي. په 15 دقیقو کې به دوی په کمباستین کې په نوي او مجهز هسپتال کې وي. دا چې چنوک ځي زه څه نسم کولی خو په ذهن کې مې دا دي چې د دې جګړې اکثریت قربانیان ملکي وګړي دي. موږ ته وروسته وویل سوه چې هغه زخمیان جوړ سوي دي. د 24 ساعتونو راهیسې د مساقله کمپ باستین په سخت مرض اخته دی چې د نس ناستې او استفراق سبب سوی دی. نن شپه مې په هغه ځای کې تېره کړه کوم چې د مسخرو څخه ګډوډه مساقله ورته ویل کېږي. About 2:30 this morning, I got hit with a dreaded lurgy. شاوخوا 2:30 بجې زه سخت مریض شوم. تر تشنابه به تلم او راتلم. 8 ځله ولاړم او راغلم. اوس ځم ډاکټر ته وبګورم چې چیش راکوي. So I'm going to see the doctor and just see what he can give me. No, I was up with the shits all night. آیا بل څوک هم داسې دی؟ تقریبا 10 نفر داسې سوي دي. 10 نفره؟ هو دوی به ژر بیرته جوړ سي. چې دفاعي سیستم قوي سي نور هر څه سمیږي. د زړه ضربان یې 15 یا پر 90 دي. یو یخ شی درته راواخلم؟ یا مننه هر څه مې کړي دي. ما ته د نس ناستې پوړۍ راکول سوې او د خوب کولو توصیه راته وسوه. اوس 11:15 بجې دي. زه باید بیرته خپل ځای ته ولاړ سم او ښه خوب وکړم ځکه ګرده شپه ویښ وم. نه پوهېږم چې یو وار لا تشناب ته ولاړ سم که نه.
دا تشنابونه تندر باکس نومیږي. د کښېنستلو لپاره یو سوری لري او د کچرې د راټولولو لپاره یو زوړ د تیلو بیلر. عموما په ورځ کې یو ځل خالي کیږي، مګر د نس ناستې د مرض په وخت کې دا مهمه ده چې په ورځ کې باید 2 وار خالي سي. د راتلونکو 5 یا 6 ورځو لپاره دوی دغه کار چې هیڅوک یې نه کوي په خپله خوښه کوي. د سوځلې مردارۍ بوی ټول کم پر سر اخیستی دی او په ستوني کې نښلي. د خوب ځای ته د تللو مخکې زه یې وارې بیا تشناب ته تللی سم. په دا بله ورځ زه او دلتا کمپنۍ داسې معلومېده چې له بد حالت راوتلي یو، خو مریضي لا هم په کم کې پاته ده. کله چې سرتیري د جنگ وړ وبلل سوه نو عملیات بیا پیل سوه. ځینې سرتیري تر نورو ډیر صحتمند دي. اوس د پلان لپاره صحیح چیکاپ کوو. اماده یو چې پر 2 بجې ووځو. ټول سامانونه مو راغونډ کړي دي او د تګ لپاره اماده یو. دلتا کمپنۍ د دشمن پر ټاکلو ځایونو باندې عملیات کوي ترڅو ګواښ له منځه یوسي. دا ځای د ډوم غره په لمن کې موقعیت لري او د طالبانو د یو شمېر لوړپوړو قمندانانو استوګنځای بلل کیږي. With regards to enemy forces, the only other int that we've got is Simon. Some pretty exciting int, and I think if you could just brief us on that. NDS چې د افغانستان ځانګړي پولیس دی نن موږ ته وویل چې د تامیان کلي په سیمه کې چیرې چې زموږ هدف دی او پر ور روان یو دښمن د ښځو سنډلان اغوندي. نو که تاسو فکر وکړئ د هغه خلک چې دوی وایي سنډلان اغوندي هغوی زموږ لپاره یو ګواښ دی. They're a threat, a direct threat. عملیات به 24 ساعته دوام وکړي. و خپل هدف ته د ژر رسیدو په خاطر دلتا کمپنۍ د ټو سکاټ سرتیرو لخوا انتقالیږي. بالاخره وخت یې رسیدلی دی. د 2 سکاټ او 5 سکاټ سرتیري را روان دي. موږ اوس د ولسوالۍ د مرکز څخه د وتلو په حال کې یو. ختیځ لور ته به درې ته ولاړ سو او موږ به 6 ساعته په دښته کې تیر کړو. خو هر یو پوهیږي چې دا ډیر سخت او خطرناک عملیات دي. د پوځیانو ترمنځ حتما په دې اړه ویره موجوده ده. نو وبه ګورو چې څه کیږي. تیره یکشنبه زه کلیسا ته ولاړم. افغانستان ته د راتګ وروسته دا لومړی ځل و. زه فخر نه پکوم که ماته د تللو لپاره یوه سیکه راکړل سوه. دا به له ځان سره وساتم. یو لږ نیکمرغي ده. پوهېږئ چې مطلب مې څه دی. هیله د اړتیا ورته پیدا نه سي په موږ به څه نه کیږي. د دلتا کمپنۍ 15 سرتیرو 15 مستف موټرونه را روان کړه چې د لاسي بم په توپ او د ټانک ضد وسلو په سیستم سمبال دي. آیا اوس دا احتمال شته چې په کمین کې دې وخیږو؟ هو بالکل ډېر احتمال شته. خو که کومه پیښه کیږي دا هلکان به یې مخه ونیسي ځکه زموږ سره GMP او د لاسي بمونو توپ شته او جولین میزایل هم شته که ضرورت سي. نو لیوني به وي چې ځان راسره اچوي. باید ځان راسه وګوري. افسر او قمندان نیک کولډر داسې پلان جوړ کړی دی چې د دشمن حرکات له مخې ورته معلوم سي. په عموم کې دلتا کمپنۍ پر طالبانو د شمال لخوا حمله کوي، مګر دا ځل د غټ او کوچني دشمن لپاره د جنوب لخوا راځي. د دې کار د کولو لپاره موږ د ډوم غره ته ځو. شپه به هلته تیره کړو او بیا به په سپېدو کې ټانګونه موږ د غره د بل طرف ته ښکته کړي ترڅو طالبان په ناڅاپي ډول ونیسو. To take the Taliban by surprise.
زه پر قومندان نیک باندې باور لرم. ډیر وخت بعد د یو بد حالت څخه تر راوتلو وروسته موږ په عملیاتو راوتلی یو او دی په خپل کار ښه پوهیږي چې څه وکړي. دی د باور سړی دی نو موږ هم باور پرې کوو. زړه خو مې دا وایي چې دا پلان به کامیابه شي. هیله د هر څه ښه پای ته ورسېږي. لږ تر لږه څه طالبان خو به ووژنو. هر ټانک 23 تنه دی او دا داسې ډیزاین سوی دی چې پوځیان د راکټ او ځمکني ماینونو څخه وساتي. دا پر ځمکه د سرتیرو لپاره د سفر کولو یو خوندي وسیله ده. که د دې څخه یو ټانک پر ډبه وخیږي هغه پټاویږي. له همدې امله موږ په دوامداره ډول درېږو څو سرتیري کښته سي او د دې حساسو ساحو څخه ماینونه پاک کړي. دا ډېره خطرناکه دښته ده او دا ټانګان د شپې په چاپو کې اکثره د دوهمې ډلګۍ سرتیري چلوي چې اکثره یې ماینو وهلي دي. زیریان تر نور آرام معلومیږي خو د دې ماستیف موټرونو نه یو رقم ویره راپورته کیږي. اصلي خبره خو په هغه ځای کې ده. د دوم غره پورې فقط 7 کیلومتره لاره ده خو زموږ څخه 4 ساعته وخت نیسي چې ور ورسېږو. د عملیاتو بریا په دې پورې تړلې ده چې موږ وکولی سو شپه په پټه تېره کړو مخکې له دې چې ښکته زموږ ناڅاپي برید پیل سي. د 4 ساعته خوب کولو وروسته موږ پر خپل پلان د ښکته کېدو ځای ته رسیږو. 2-0 الفا او 1-0 الفا. وګورئ څومره چې ژر کېږي د چپ اړخ کورونو ته ځان ورسوي او د 3-0 کوساین ډله راسته اړخ ته ځان ورسوي. موږ اوس دستي معلومات ترلاسه کړل چې دښمن کمین راته نیسي. شمال طرف ته د طالبانو مرکزونه دي. دوی پوهیږي چې موږ راغلي یو. دوی زموږ پر لور را روان دي. موږ د غلبوزو ځاله وقهرول نو غلبوزې را روانې دي. ټانګان د دروندوالي په خاطر په شنه ساحه کې کار نسي کولی نو هلته پر غونډۍ پاتې کیږي چې د توپچي ډلې ملاتړ وکړي او په احتمالي حالت کې طبي مرستې وکړي. دا چې موږ د کمپنۍ برخه یو نو زه هم بیریږم او دا بیره نسم کنټرولولی. موږ اوس شنې ساحې ته راغلو. دلته ډېره آرامي ده او خلکو خپل کورونه پریښي دي. سم د پیرانو ښار معلومیږي. موږ پوهیږو دښمن موږ لیدلی یو نو همدا د پیښې وخت دی. ډلټا کمپنۍ پر 3 ډلو ویشل کیږي. تاسو ته لږ د ځای په اړه معلومات درکوو چې موږ په حقیقت کې اوس چیرې یو. هلته قومندان دی او د ده د ګروپ پاتې خلک کوم چې ټیک یا تخنیکي ګروپ نومیږي زموږ شاته دي. 01 هلته لوړ زموږ رسته بغل ته دي. د ستړیا د له منځه وړلو لپاره سرتیري یو شرط سره وهي چې پکښې هر یو اټکل کوي چې د دښمن سره به لومړی نښته کله وي. په هر صورت ما ته لاټري هم راووته. ساعت مې پیدا کړي. MF3S دا زموږ یوه ډله ده. هغوی د دښمن نښې ولیدې یو څه جنګ یې ورسره وکړي او اوس د ختیځ طرف سره ښکیل دي. RPG.
Widow 7-1, Widow 5-9 check. So you can hear the fire coming in now, going over our heads. We're getting support from 1-0 just up there. We're Right, going so to move in an assault. 150 in that direction, that direction there. Our platoon's going to push forward and assault, hopefully killing the fuckers. Right. دا چې موږ مخ ته ځو نیک ته خبر ورکول کیږي چې د 1-0 څخه د یو نفر وشتل شوی دی. 0-1 براو او 1-1 چارلی خبر اوسئ. دوه ټانګونه زما خواته ټپیان لپاره راغلي دي. زه یو زخمی اوس درسته وم همدومره و. دا زموږ جونو دی. وایي کوچنی جونو په پښه کې وشتل شوی دی، پښې په ګوته وشتل شوی دی. Right in the fucking toe, man. د هغه ګوته داسې خوش شوې چې سړی ورته وګوري زړه یې خرابېږي. وګورو چې څه کېږي. ورپې ورکول شوي دي، اسمان یې شوی دی، شاید ښه به شي. د یو څه وخت لپاره یې شله نشي کولی. جونو د تداوي لپاره مساقله ته یوړل شو. 1-0 براو او 1-1 چارلی ټانګان روان شول. طالبان د 1 او 9 په سیمه کې په یو کور کې په نشه شوي دي. ځي مخ ته ولاړ شي چې پیدا یې کړئ. وحشت سره عملیات شروع کړئ. دښمن دلې دی. ګرنیټان اماده کړئ. راځئ چې حمله وکړو. خو که مې چیرې د ښځې یا ماشوم اواز واورېدی عملیات دستي بندوو. صحیح ده؟ If you hear any fucking women's voices or kids' voices, then Red fucking stops. Happy? د سپېدو راهیسې دلتا کمپنۍ په طالبانو پسې ګرځي. دوی اوس باور لري چې دوی یې دلته په یو 9 ساحه کې ځای پیدا کړی دی. دا چې یو 9 ساحه محفوظه ده، طالبان دا بل کور ته اوښتي دي. متخصص نیک کولډر یوه ډله مخ ته ور واستول چې حالت وګوري. موږ په مخابره کې خبرې واورېدې. 8-8-9 ته راسه. د وروسته هوایي مرسته وغوښتل. موږ پیاده سرتېرو یو. ټانګونه او توپونه زموږ شاته دي. زغروال ټیم مو ملاتړ کوي او 105 ماډل توپونه هم راسره شته. سرتېري دا چاپه د خولۍ پر سر په لګېدلې کمره ثبتوي. What they reckon is the guy that's firing at us, they're pushing him back, so he's basically having to fight his way back. کله چې هغه کس وپېژني چې پر موږ ټکان کوي او پر ده هم ټکان شروع وي، موږ بیا د دې خوا ټکان کوو. دلتا کمپنۍ یوازې جنگ نه کوي. په جنگ کې د دوی سره افغان پولیس هم دي. دوی په دې باور دي چې طالبان اوس په دې کور کې دي. Obviously destroy it with a grenade as a lever. څومره ټینګه وسپنه ده، ډېر ښه موکره. راځئ چې دننه ورسو او ورپسې وګرځېږو. په احتیاط سره یې تلاش وکړئ. لیکان کور ته ننوتل. یو زوړ سړی یې ونیوی. افغان ملي پولیس باوري دي چې دا سړی طالب جنګیالی دی. پلان لري چې وینیسي. هغه خپله وسله غورځولې ده او ځان د ملکي وګړو په توګه معرفي کوي. په افغان پولیس دا نه مني او دی نیسي. ANP aren't buying any of it, so they're going to lift him. 0 الفا اوري هلته په هغه کورونو کې مې یو بندي هم ونیوی. From one of the compounds up there. 0 Alpha, what up? نه دی ولي خدایا پاک. Keep him in control. Thank you. Yeah. Okay. Tell that cunt to keep his mouth shut. خبرې ورسره وکړه. ویې نه ولې خبرې ورسره وکړه. سمه ده. ګونډو یې کړه. Get him on his knees and get him in here out of the way. Shin.
دا خلک په رښتیا طالبان دي او These guys are sure this guy's Taliban, yeah? دغه د وژای خو دغه ده څه خبره Yeah, you see his mark on his shoulder. دغه ځکه واده ټکان کړ دغه ځکه چې حالت نو د ټکان کړ لازم اصل روح جنگ د وخت څخه ما کته کې ولې ما سم پولیس بندي د پښتنو لپاره بیرته بوتلی وروسته عدلي طب پر ده او د ده پر کالو ډیر باروت ولیدل اوس د محکمې ته د حاضرېدو په انتظار دی He's now awaiting trial. پر پیچلو لارو جنوب ته تر ګرځېدو 4.5 ساعته وروسته موږ د ټانګانو سره بیا یو ځای سولو مګر ډلتا کمپنۍ باید اوس هم بیداره واوسي ځکه پر موږ اوس هم د برید کولو خطر شته په مخابره کې ویل کېږي چې دښمن برید کوي نو په دې هیله چې د دوی تر برید د مخه ووځو لنډ او زورور دا لکه یو چاپه داسې عملیات و د دوی شاته خواته ورغلو بیرته راووت کار یې خلاص و ناروغي ګرمي او د عملیاتو چټکۍ مې کرار کار را خلاصوي په راتلونکو ورځو کې به زه بیا د جنګ میدان ته ورسم مګر اوس دا وخت زه د رویال اریش ډلګۍ سره یم دوی به ما د مساقله ښار ته ګزمې ته بوځي چیرې چې پر موږ موټر بم وسو نو موږ د هغه طرف څخه ننوځو دا د دریل لویدیځه غاړې ته راغلې ده وروسته به موږ جنوب ته ولاړ سو او د 21مې پېړۍ د جنګ هغه اصلي زور چې د ځمکې او هوا دواړو طرف څخه کېږي وګورو From the air. مګر د هغه د مخه زه یو څه استراحت ته ضرورت لرم خوشحاله یم چې دلته په خیر راورسېدم دا ډېر اوږد سفر و Thanks, mate. Cheers. Hey, mate. Fucked. د څو هفتو راهیسې زه د ډلتا کمپنۍ د 5مې دلګۍ سره په داسې حال کې ملګری یم چې دوی په هلمند ولایت کې د طالبانو سره جنګیږي ما مخکې هم په څو عملیاتو کې ګډون ورسره کړی دی موږ په ورځو ګزمې کړي او ډېر بریدونه راباندې سوي دي په مسقله کې زموږ پر اډې راکټونه راورېدلي دي او ما د 21مې پېړۍ د جنګ وحشت لیدلی دی د راتلونکو څو ورځو لپاره به زه په رویال اریش دلګۍ کې استراحت وکړم په مسقله کې د دوی وظیفه دا ده چې د افغان ځواکونو سره یو ځای وجنګېږي او دوی وروزي